د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ باجوړ کې مخامخ جګړه لسګونه پوځیان وغځول. پاتې جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. په باجوړ کې د پاکستاني پوځ او تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP ترمنځ په نښتو کې دواړې خواوې یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. پوځ وایي چې 18 وسلوال وژلي، خو طالبان ادعا کوي چې 7 پوځیان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. سرچینو د سې شنبې په ورځ د زمري پر 9 رسنۍ ته وویل چې پاکستاني پوځ د خیبر پښتونخوا د باجوړ ولسوالۍ پر لږ تر لږه 14 سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. باجوړ دمګړی د پاکستان امنیتي ځواکونو او تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP ترمنځ د مخامخ جګړې شاهد دی. د راپورونو له مخې دا نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې پوځ په سیمه کې 3 ورځنی ګرځبندیز ولګاوه او عملیات یې پیل کړل. خو تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP په اعلامیه کې چې له رسنیو سره یې شریکه کړې وایي چې د دوی د مقاومت له امله د پاکستان پوځ ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې ویان محمد خراساني ادعا کړې چې په دې نښتو کې مو د پوځ بریدونه په شا تمبولي او تر اوسه مو 7 پوځیان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د TTP په خبره چې پاکستاني پوځ د ملکیانو له کورونو ګټه اخلي او ان پر ملکي خلکو هم ډزې کوي. په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ویډیوګانو کې ښایي چې خلک د جګړې له امله تر سخت فشار لاندې دي. په یوه ویډیو کې چې د باجوړ یو تن اوسیدونکی چې هویت نه دی څرګند وایي تود جنگ دی، پوځیان د خلکو کورونو ته ننوتي، سخت ظلم روان دی. په بله ویډیو کې ښکاري چې یو سپین ږیری ټپي شوی او خلک د جګړې له صحنې د ایستلو هڅې کوي. د لوی مامن، واړه مامن، ترخو، لغړۍ، بندانو او ګڼو نورو سیمو اوسیدونکو ته ویل شوي چې له خپلو کورونو ونوځي او د جولای تر 21 به ګرځبندیز وي. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي چې عملیات به تر ټاکلي وخته پورې دوام وکړي او پوځ هڅه کوي چې وسلوالو تر نفوذ لاندې سیمې تصفیه کړي.